هر سړی عالم دی سوي ما ریسرچ ته وي بس یو ویډیو هلته کتلی د تخطیف وي تخطیف ورته وي او چکلی دا ځمکه په خپل فطرت کې مسلمانه ده کتونکو ته به دا یم سورې حجرات لږ وګورئ د مشر کشر تمیز شخړې به څنګه ختمه ټولې خبرې په دې کې راجمع شوي چې کوم خلک غلط خبرونه خوري محاسبه هم کېږي د قیامت پر ورځ او تپوس به کېږي کله دا سوشل میډیا راله که نه دا موږ اوتر ځکه شو دا اچانک راله دا ارتقایي عمل نه تېره نه شوه ویسټ کې دا لږ د ارتقایي عمل نه تېره شوله یو څیز راغی بیا بل څیز راغی دا څیز یکدم راغی نه موږ په استعمال پوه شو دی به استعمال موږ څنګه کوو اختلاف په څنګه کوو ما داسې والدین زه پېژنم چې ماشوم مجاړي وتي د موبایل ورکې اصل کې بدبختي دا ده چې کم مشران دي که نه وي چوټې بړو سے اثر لید بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پښتونخوا فوکس کې هر کله څنګه چې مونږه بیا وایو چې په پښتونخوا فوکس کې به مونږه د پښتونخوا په بیلابیل موضوعات اړخونو مسائل کشالو د دې ځای په دولتونو د دې ځای په صلاحیتونو او دلته چې کومې معاملې دي په هغې باندې خبره کوو نن زموږ موضوع ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې دا د ځوانانو او بیا د سوشل میډیا د استعمال حوالې سره ده د سوشل میډیا مونږ ډیر زیات استعمال کو بیلابیل پلیټ فارمز دی او په دې باندې زیاتره زموږ ځوانان او پیغلې اکټیو وي د دې چې مونږ کم استعمال کوو آیا دا سم دی دا زموږ د روایات ترجمانی کوي که نه بیا دغه چې په کم انداز مونږ دا استعمالو نو د دې په هکله زموږ شریعت څه وایي دغه پلیټ فارمز په خپل سمي که هغه فیسبوک دی که ټیک ټاک دی او که نور دی نو ماهرین وایي چې دا ګټور دی خو دا کم استعمال چې مونږ کوو نو آیا دا د ګټې دي لکه په یو بل مطلب دا دی چې پچموزې کول کنزل کول بد رد ویل بد نمونه اخیستل یو بل ته یا بیا مطلب چې غلط خبرونه په دې باندې خپرول نو دا مطلب چې یو عجیبه غوندې تصویر جوړیږي په سټوډیو کې موږ سره داسې یو شخصیت موجود دی ډیر محترم مذهبي سکالر ډاکټر فیاض الدین صاحب ډاکټر صاحب پروګرام کې هرکلی او ډیره مننه چې وخت مو راکو ستاسو یو جهان مننه ډیره مهرباني خوشحاله شم ډاکټر صاحب دا بعضې موضوعات داسې وي چې د هغې دپاره خپل خلک وي جی لکه اوس سوشل میډیا بیا ځوانان تاسو خپل هم استعمالوئ موږ هم ګورو فالو کوو هم او ماشاءالله زموږ 15-15% ځوانان دي ټیک بیا که ورلډ وایډ وګورو نو فیسبوک 3.5 اربه نه زیات خلک استعمالوي دغه شان یوټیوب ټیک ټاک انسټاګرام په پاکستان کې جی 8 کروڑه نه سیوا خلک فیسبوک استعمالوي ټیک خواوشا دوره ټیک ټاک ته بیا لکه نور پلیټ فارمز دي راځم او سوال نیغ په نیغه دا کومه چې مطلب په کم نظر ورته وګورئ دا کم استعمال چې موږ کوو جی نو دا سم دی که ناسم دی ځکه چې مطلب زموږ روایات هم دي زموږ اخلاقیات دي زموږ مذهب دی د هغې څه مطلب احکامات دي جی ډیره مهرباني ټولو نه پهله خو سلام په ستر لارښود خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم او ستاسو یو جهان مننه ډېر خوشحاله شوم چې ماله موقع راکړله داسې ده چې دا خو د الله سبحانه وتعالی یو ډېر لوی نعمت دی چې دا کم الله سبحانه وتعالی انسان له عقل ورکړی دی او پوهه ورکړی دی دغه عقل او د پوهې په بنیاد باندې هغه په دې دنیا باندې کار وکړه او ډېر د وسایلو هغه دریافت یې وکړو موږ ته راغلل مخې ته پخوا دور کې که موږ وګورو نو پخوا په اسونه به استعمالېدل دغه ابلاغ دپاره یا خط په استعمالېدل دا اوس چې کوم څیزونه راغلل دا د الله سبحانه وتعالی هغه ورکړه ده چې الله سبحانه وتعالی د انسان د عقل په بنیاد باندې ورکړه د ډسکوریز وکړو د انوینشنز وکړو نو دې کې هېڅ شک نشته چې دا یو ډېر لوی نعمت دی اوس چې دا نعمت شو دا یو وسیله شوه الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې و چې دې باره کې به زه تپوس کوم چې کومه ورکړه مې درکړې ده ټیک ته جی تعالی مې دا څیز درکړی دی تعالی صلاحیت په بنیاد باندې تا کیمره ایجاد کړله تا چې کوم فون ایجاد کړو سوشل میډیا راغله د دې تپوس په درنه کېږي هغه صلاحیت دې استعمالوي که نه خو موږ انسان جایزه واخلو نو قرآن حکیم و چې د انسان د دوه څیزونو مجموعه ده یو دا مادي وجود دی چې تاسو ته زه مخامخ ښکارم یو دننه هغه پښتو کې ورته موږ وو که نه ځان چې کله انسان مړ کېږي موږ وو ځن کدن دا ځان ترې نه روباسي هغې ته په علما ورته نفس وایي اصل شخصیت زما هغه دی هغه اصل شخصیت زما د بدن ډرایو کوي نو هغه اصل شخصیت کې صلاحیتونه دي اوس هغه
اصل شخصیت ته دا بدن هم ورکړی دی او بیا دا بدن زه ډرایو کوم نور څیزونه استعمالوم، کاغه واتس اپ دی، کاغه انسټاګرام دی، هغه یوټیوب دی، نو چې زه هغه استعمالوم نو دا هغه استعمال توان مال الله پاک را کړی دی، خو چې توان را کړی دی یو خبره او پس بیا بل هم کړی دا چې دا غتوان د ښه استعمال هغه ته پوسټ پر نه کوم، کو ښه استعمال یې کې نو بدلو مرته ملاویږي، کو بد استعمال یې کې نو دا هغه به د جزا ملاویږي، بد جزا ملاویږي. او الله سبحانه وتعالى دا ویلي چې ستا په فطرت کې دنه یو وایس تا فالهمها فجورها وتقواها، دا هغه شخصیت باره کې ویلي شوی دی چې په دغه شخصیت کې دا خبره انسټال کړې شوې ده، دا پکې هغه غلې شوې ده چې شر څه شي دی او خیر څه شي دی. دا ماشوم پته دا راکټ ساينس دی. مثال په تور باندې یو فیسبوک باندې زه پوسټ کوم چاته کنزل کوم، دننه یو आवाज راځي، دا ډیره سمپل خبر، دننه یو आवाज راځي ته کار غلط کې، خو بعضی وخت کې د معاشري د وجه یا د تربیت د نشټوالي د وجه مونږ څه چلو کوم، مونږ هغه خبره الته وکړو بیا خپو. نو قرآن کریم ته چې کله ګورم او سنت ته ګورم نو هغه کې دا بالکل خبره سرګند ده چې کم صلاحیت ما راکړې دی باره کې مانه ته پوس کی نو باید چې زه ښه استعمال وکم. دا یو ډیر لوی نعمت دی بکار چې بده باندې د وطن ستونزې، د قام ستونزې چې کم د خپل د دینی کم مسایل دی هغه په خاص ډول کې پیش کوم او ډیر ښه مهذب خلک کوي. خو دلته مسله دا ده چې مونږ د نفس تهذیب نه لري کړي، دا غزان د نفس تهذیب او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذی روایت دی، ولنفسک علیک حق، د دې نفس د ځان نه دی دا په ما باندې حق لري چې سکولینګ وکم. مسله دا ده، اصل مسله دا ده چې ما دا غي سکولینګ نه کړي چې زه به خبره څنګه کوم، زه به اورم څنګه، زه به ګورم څنګه، د دې تربیت ما نه دی کړي. په کار ده چې مذهبي خلک دا سکولینګ زمونږ وکړي یا مونږ د خپل نفس دا سکولینګ وکړو، زه به خبرې څنګه کوم، زه به لیک څنګه کوم. د بد مرغه مونږه د چونکې تربیت نشته نو چې څنګه مونږ په عام ژوند کې لکه په په لار روان یم، مثال تاسو مثال در کوم، دا غي ظهور په سوشل میډیا باندې کیږي، زه په گاډي کې ناست یم جی او کېلا خو ما پوسټه کې بهر راغورس اندازو کې کنه. نو دغه چې کله زما سوچ نه کوم دا به تکلیفي نو دا رنګ کو زه فیسبوک ته کینم نو پاره کې دغه رنګ زه سپیکر نه کوم، څه خبره مې دغه رنګ غورځول کېلی پوسټه کې بشه او مې کو هغه مې شخصیت مې خراب کو، الزام مې ولګو، کو تهمت مې ولګو. نو دا چې ډیر خو سیس دی حکومت غلط استعمال کو نو پکړ بکیږي. حقیقت دا دی ډیر ښه پلیټ فارمز دي او کومنګ غلط استعمال کو څنګه چې ډاکټر صاحب ویل نو پکړ به بیا کیږي، ځکه خدای پاک بعد دې تپوس کی. ډاکټر صاحب ډیر پاسان اکثر مونږ په دې سوشل میډیا یو بل ته وایو منافق جی، یو مسلمان ته منافق ویل څه احکامات دي په حواله سره، تعلیمات څه دي؟ جی د دې نه په مطلب چې کله دا انسان داسې غونډه کې خبرې کوي دی خپل شخصیت واضح کړي، دلته خپل تربیت خي چې ما د خپل نفس دا تربیت کړ، زما نفس دا کنه علما دا وجه دن نسوي هغه بهر تم راځي، دن خلاوي بهر بم خلا راځي. ټیک دی. اصل کې مسله دا ده چې دلته د تاسو چې کوم پښتنو کله دلته د اختلاف آداب نه دي زده کړي. اصل مسله دا ده اول خو د اختلاف تاسو زلک واضح حکم چې د اختلاف څه ته وي، د کائنات ته تاسو غوړ کې الله سبحانه وتعالى موږ ته وی کنه تاسو اسمان ته وګورئ، الله سبحانه وتعالى یا وزمه کې ته وګورئ، د کې یو میزان دی، دا الله پاک ما اسمان پورته کړی دی او زمکه سره دی یو بیلانس دی. او بیا الله سبحانه وتعالى وی الله تطغوا فی المیزان، چې تاسو دغه څنګه چې پر کائنات تاسو ګورئ کې یو حسن دی، د زمکه ته وګورئ لوکاټ لې په خپل سینې باندې ځای ورکړی دی، عمل ورکړی دی، ورته وی اندوریم بګرځي سیکتیم بګرځي دی، اون د زمکه کې دومره برداشت دی، دومره توان دی پکې چې ټول ګرځي دی چې دا اوف نه دی کړی. دا زمکه په خپل فطرت کې مسلمانه ده، چاله شر نه ګوري او هغه اختلاف برداشت کړی دی. الله سبحانه وتعالى په سورة رحمان کې مونږ ته دا وایي چې الله تطغوا فی المیزان، په دې میزان کې تاسو ګډوډ مه کوئ. بل خبره دار جی دا تاسو چې اوس تاسو سوال درازم چې کله زه دایم چې دا سړی منافق دی، دې ته په عربی ژبه کې تحکیم وایي، حکم لګول. اوس حکم څوک لګي؟ حکم هو الله پاک لګي چې دا سړی منافق دی یا نه دی. او نو تحکیم دی ته وایي چې لکه ته بالکل کلیر کنفرم فیصله وکړي چې یس دا منافق دی، نو دا ډیر غټ جرم دی. الله ذات دی. الله سبحانه وتعالى په قرآن مجید کې فرمایي ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله. دلته چې کوم دنو تفضیل کول استعمال شي، الله پاک خپويږي چې څوک داغه دلار نه ګمرو شي، الله پاک ته خپتر چې څوک منافق دي. زموږ د ټولنې تربیت نه کړې شوی په دې موقع باندې ماته د تقی عثماني صاحب یو خبر را یاد شو چې ډېر ستر عالم دی، هغه دا وایي چې کله د چا متعلق لیک کې پوسټ کمنټ کې تا لیک کو ټیک ته جی یا تحریر و یا بیانوي چې دا کس منافق دی، دا چې کوم دنو مثال په تور باندې ایجنټ دی راچا، نو هغه دا وایي چې کله کته دا خبره کې په تحریر کې که په سوشل میډیا کې که په کتاب کې د الله په حضور کو ثابتول شي، نو ویم لیکو ویم وایا
او بیا وی دا وی کو چرته نشي ثابتولې نو خپل خوله هم بند وساته او خپل قلم هم بند وساته. نو دا داس معمولی خبره نه. نو دا اصل کې کوته رائے ورکې رائے ته ورکول شي او غرای سره ستا اختلاف هم ممکن دی او دا دی یعنی دا به قاضي فیصله کوي رستو خبرې بل دی کې بل خبر کوم علما دا وی چې په دې نیت سره خبرو کې دي چې زما د خبره غلطه وي امکان کې دي چې زما د خبره غلطه وي دا ویل پکار او دعوت طریقه هم تربیت وکړي. الله پاک وی ادعو الى سبيل ربك بالحكمه حکمت سره والموعظه او په موعظت سره په حکمت او موعظت مطلب دا دی چې مولانا ابوالکلام آزاد په خپل تفسیر کې لیکي چې پای کې خکلاوي چې پای کې هر رنگ وي دا د مطلب د موقع مناسبت سره په مینی خبرو کانو لې باغ زین شي او خپل خبره ډېر په ادب سره په تهذیب سره کې خودل پکار دی په سوشل میډیا باندې هم صحیح او د دې ګټه هم وي. ډاکټر صاحب اکثر موږ په د سوشل میډیا ګورو غلط خبرونه څوک خواره کی مطلب اوس خو په دلته مطلب چې باقاعده زمونږ د قانون کې هم دغه د پیکا ایکټ ته چې لکه په دې باندې دغه شریعت سوی چې لکه غلط خبر خبرول چرته مخکې بوتلل شریعت زمونږ څنګه راهنمایي کوي؟ نو اول خو چې کم د دې مطلب کم خلکو ته مخامخ کیږي کم خلک دا خبره اوري نو دا وی باره کې نبی اسلام دا ویلي چې د یو کس د دروغجنوالي دپاره دا خبره کافي ده چې په هره خبره هغه یقین وکړي. نو اول خو په هره خبر یقین نه دی کول پکار. بیا په سورې حجرات کې الله سبحانه وتعالی وی ګوره هغه کې د ټولنیز آداب ښیي زه مکتون کې ته بدایم سورې حجرات لږ وګورئ مشر کشر تمیز شخړې به څنګه ختمه ټولې خبرې په دې کې راجمع شوي نو په هغې کې دا وی فتبینو چې یو خبر راشي نو ویریفای اټ اوس دا شی زموږ د خپل سلیبس دا شریعت ته وي قرآن حکم لګي کنه او امر دی چې فتبینو او بل چې کم خلک خوري دا خو ډېر غټ جرم دی ځکه چې الله سبحانه وتعالی دې باره کوي چې کم خلک غلط خبرونه خوري د هغې سره د خلکو شخصیت خراب کړي د خلکو جذبات سره لوبې وکړي نو ادې به محاسبه هم کېږي د قیامت پر ورځ او تپوس به کېږي. نو پکار ده چې کومه خبره مونږ کوو څنګه چې ما ته قسماني صفت ورکړه هغوی هم دا پکار چې کومه خبره مونږ کوو چې د هغې فلټریشن مونږ کوو چې د قرآن مطابق وي. د قام ته به زه دا ویم چې د پاپولیزم د انارو نه روزي هغوی خبره خوري کنه خبره یو شانتي او هغې کې مبالغه وکړي مبالغه دې ته دا دروغ هم شو چې یو خبره یو رنګ ده ته په هغې کې کمې زیاتې وکړي. نو په دې کې قام له دا پکار دی چې په ځان کې شعور پیدا کړي او قرآن دغه حکم چې فتبینو زه یم چې پلني خبر ته د شک په نظر ګوري نو هلې به پرمختګ ته لاره کولاږي. صحیح ډاکټر صاحب بیا موږ ګورو راځو یو بل اړخ ته د دې سماجي اړخونو ته د دې سوشل میډیا چې په دې باندې که موږ دروغ وایو که موږ بدرد وایو که موږ غلطې نامې اخلو که بیا موږ کنزل کوو نو څنګه چې موږ وایو زموږ نه روایات مني او نه زموږ شریعت دا څیزونه مني خو په دې سوشل میډیا نارملایزډ غوندې ښکاري بیا زموږ په ماشومانو باندې د دې اثرات وي څه ګورې اوس دا به څنګه موږ ډیکوډ کوو چې ولې موږ دې ځای ته راورسېدو چې زموږ یو ځوان یا زلمه یا یو پیغله کاغه دا ګوري وای که څه کمنټ کوي که څه پوسټ کوي په دې ټیک ټاکونو لکه های کورټ ته دا د کیسونه راغلل خلک راځي چې دا په دې څه روان دي دا ودروئ دا په دې سوشل میډیا په دې فیسبوک مونږ ګورو د خلکو دا لهجې لکه ستاسو خبره ډېر ښکلې خبره مو کړه چې د اختلاف یو اصول وي ته اختلاف لري شل ځله ولره خو د اختلاف په شکل کې ولره مونږ کنزل کوو نو لکه دا خو زمونږ میندې خویندې هم ګوري مشران هم ګوري علما هم ګوري لکه مطلب چې هم یو سړی هم ګوري یو تربیت په څه ګورئ د دې څه اثرات وي په د ماشومانو په نفسیات؟ ډېر ښه سوال مو کو دا راځي ډېر په خفګان سره دا خبره کومه چې نن سبا زموږ چې کوم اثرات خو موږ ته ښکاره هم شو دا چې کوم موږ صحیح نو که نه زموږ تربیت اصل کې نه دی کړی شي پخوا به اجره وه تاسو هم دې طرف ته اشاره وکړه په اجره و نه په هغې کې به سکولینګ کېده زموږ کینې به څنګه پاسې به څنګه اصل کې دلته تاسو به ډېر په دقیق نظر وګورئ نو استاد محترم نورالامین یوسفزی صاحب وایي چې دلته چې دا کله دا سوشل میډیا راله که نه دا موږ اوتر ځکه شو دا اچانک راله دا ارتقایي عمل نه تېره نه شو وی ور ناټ ریډي او موږ یکدم رالو نو بس موږ نه اوتر شو هغې کې تاسو کو ګورئ دا نن سبا که نه لکه هغه ویسټ کې دا لږ د ارتقایي عمل نه تېره شو یو څیز راغی بیا بل څیز راغی دا څیز یکدم راغی نه موږ په استعمال پوه شو دې به استعمال موږ څنګه کوو اختلاف به څنګه کوو دا مطلب کوم ښه استعمال یې کولی شو دغه موږ ته هم ونه ښودلې تاسو وګورئ بعضې ته ورکشاپ هم نه کېږي ایګزیکټلي ډاکټر صاحب ډېره قیمتي خبره مو وکړه چې موږ تیار نه وو اهل نو لکه د موټرسایکل د چلولو دپاره خو لایسنس پکار دی خو دومره سوشل میډیا نور سړی استعمالي نو لایسنس یکدم راغی نو په هغې باندې راځي هر سړی راځي کنزل هم کوي هر سړی بد ردم وي او اوس داسې بدبختي راله چې اوس تاسو کو خیال کېږي ما داسې والدین زه پېژنم چې ماشوم به جاړي وتي ته را موبایل ورکړې ځان خلاص پخوا به څه وه مونږ ته به پلار کیسې وکړله مور به راته کیسې وکړله هغې کې مونږ ودو شو اوس هم زه دا ایکسپریمنټ ما کړی دی زه ته خپل ذاتي تھینک یو ډاکټر صاحب دغه ما لیکلي وو
چې لوبې به لوبې به زه اوس خبره کوم زما خورای دی رواره مې دی نو رواره مې دی هغه چې څنګه لاړ شم نو هغه د موبایل مې ولا رور ورګړي ته ته دې خوراشه زهران نوم دی کنه ته دې خوراشه زه وته قصې شروع کوم چې په خوا زمانه کې داسې او هغه ما ته وی چې چاچو ورپسې بیا زه قصته بس کما هغه ماشوم ځان سره اوتړم ما سره بیا ما پسې را روان هغه موبایل بالکل ورشي نن سبا مور او بلار داسې کی چې ماشوم جب کین موبایل ولور کنه اوس نه نو اصل کې بدبختی دا چې کم مشران دي کنه وی چوټه بړو سره سره لیتے نو دوی له پکار دي چې دوی تربیت کی او سوشل میډیا نه اوسم په ما په خپل پرون په پارلیمنت کې په لندن کې او پابندي لګولې باقاعده 14 کال کم چې کم څو ګره څومره لیبرل خلک دي سیکولر خلک دي خو او سره دا احساس شته وي زموږ د ماشومانو ماشومتوب لوټي نو زه به سجیشن دا ورکم په دې کې تاسو څنګه به دا رغه کې زم چې ال سی ډي ولا واخلې دغه مطابق د موبایل سکرین لګ لري وساته پاره په یو ټایم باندې به ګوري کم از کم کنه یا د سبل س اکټیویټي چې وی لکه فزیکل اکټیویټي خو بالکل ختم شوی زموږ ماشومان او دا ماشومان په دې دماغ باندې ډېر غټ اثر غوړي لکه زه دا ویم چې ما کمی لوبي کړی دي ټیک ته جی ازما ماشومان نشي کولای کم لایف ما انجوای کړی بس په موبایل کې پروت دی هغه سکرین ولا او بل دا چې محققین دا مو چې دا سکرین ټایمینګ نه دا سکرین ما اجازه لګي مدري ماشوم د اټینشن سپین ختم شو دی قصه وګد نشي اورېدی دی وګ تقریر نشي اورېدی مسله دا چې دی هغه د شورټ ریلز زمانہ راغله اړه ته پته لګي بیک اپ د مانډ چې د زوالو نو پسې بل ریل را روان دي ذهن کې یو تسلی خوشته کنه په خو به موږ نه بجو به خبرنامه میګي به شوم د پته وجوس پود کیږي هغه سیس به زمو دماغ منلې وکنه اوس خو ما ته پته لګي چې شاته پسې دا نون سټاپ یو اکټیویټیز دي نو دا بدمرغي د پکار د چې دا چې کم سمندر د انفارمیشن بل یو نقصان یې کړی جی هر سړی عالم دی هر سړی سیاستدان دی اوسو د لیکچرې کتلی دی هغه رائے ورکي خیالم کړی دی کنه لکه په ټورزم هم رائے ورکي هغه په نیوز هم رائے ورکي هغه په سماج هم رائے ورکي په ایجوکیشن هم رائے ورکي سوې ما ریسرچ کړی ریسرچ ته وي بس یو ویډیو الته کتل کنه ته تخفیف وي تخفیف وته وي او چکلینا هغه ځکه یو سیس کتل الته یو سیس کتل مس انفارمیشن ډیر زیات خور شو زمونږ د نوجوان نسل د کتاب نه ختم کو کتاب خو یو ډیر خو ملګری زمونږ نو مور او پلار ته زه د خواص کوم چې د ماشومان زمونږ په لاس کې وي او مونږ دا وایو کنه لیبلوکم فی ما آتاکم قرآن دا چې الله سبحانه وتعالی وي تاسو په لاسونو کې چې سړي کنه اكو هر سړي زه تاسو آزمایم دا ماشومان زما په لاس کې زه غواړم دینه دا څنګه کرافټ کې ته روبوټس جوړه او کنه ته یو خو وګړه جوړه چې د اقام او ملت چې کم دینو مطلب د پرمختګ د لپاره دی برخه واخلي روبوټ ته جوړوي که یو خو وګړه ته جوړوي ډاکټر صاحب زړه خو مې غواړي چې بس دا ډسکشن رواني خو ان شاء الله تاسو سره خو بزم په بیلابل موضوعات باندې د سیریز رواني خو دا پروګرام زویم چې په دې راټول کو تاسو د نشست نه به دا فایده واخلو چې سکون غارت شوی دی زمونږ بالکل د شپې د ورځې زمونږ یو سکون خوب ګډ وډ دی هم د سوشل میډیا د وجې څه انپوټ ورکول غواړي څه مشوره مونږ ته راکول غواړي څوک زموږ د ځوانان ټول څوک راته 2 بجې پورې خو څوک 3 بجو پورې خو نه هغه سکون غارت دی د سکون زما ذهن تاسو دا خبره کوله ذهن د مدار لزبه دا مشوره درکم چې خپل مشرانو سره کینی ټیک ته جی کینه وسره او وی ووري دا وی لایف ایکسپیرینس ووري زه دا مشوره ورکوم چې سوشل میډیا باندې موږ پروګرام کوو کنه د سوشل میډیا نه تاسو هغه سبق نشئ زده کولی د ګوګل نه د چیټ جی پی ټی نه د انسټاګرام نه چې کم تاسو د نیکه په غېږه کې یا د پلار په غېږه کې واوی ووري او سره کینه ان شاء الله چې سکون به زما په خیال باندې سکون به درایشي صحیح ډیر مننه ډاکټر صاحب ان شاء الله بیا به تاسو خدمت کې حاضرېږو د قمل غرلې به تاسو نه راترولو یو د خپل قام ته به ورسو خصوصا د ځوانانو او پیغلو ته ډاکټر فیاض الدین صاحب تاسو واورید څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې پکار د موږ د مشرانو سره خوا کې کینو د خپل میندو سره نیاګانو سره یو خدا چې بیلوسوي بے غرض وي بیا مونږه تیز شوي یو د دې سوشل میډیا لوجې بیا مونږ د اختلاف چل هم ناراضي ډاکټر صاحب ډېر قیمتي خبره وکړه چې اختلاف د هر چا حق دی بنیادی حق دی خو باید چې دغه اختلاف د اختلاف په جامه کې وي نو دغه که په دې مونږ لږ عمل وکړو نو بیا کېدای شي چې زموږ دغه ډېرې کړمې خصوصا معاشرتي ټولنیزې هغه حل شي هواري شي او کنه داسې نه وي نو خدای مکه دغه سوشل میډیا چې ځینې خلک هغه د ګټې دپاره کاروي ځینې قامونه نو بیا به د دې نه زمونږ زړه تور شي او دا به بیا ډېر زیات د بدرنګۍ سبب ګرځي خصوصا زمونږ د راروان نسل دپاره زمونږ د ځوانانو او پیغلو دپاره نو چې څومره هم ذمهوار خلک دي زمونږ اوپینین میکرز دي اساتذه دي علما کرام دي سترګور دي په کار ده چې په دې هم وغږیږي چې د دې استعمال مونږ باید په کومه طریقه ښه وکړو چې دغه کنزل خو کم از کم زمونږ ځوانان نه کوي همدې سره پروګرام مو سر تر زیات وړو الله پامان